السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. ربي زده کړئ آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. زموږ د نن ګرامر درس کې څلورم درس دی. درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ علامه کلیک کړئ ترڅو نوې ویډیوګان تاسو ته درشي، او درس لایک کړئ. فیسبوک کې عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. یاله درس پیلو. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ها من تیر درس کې ویلی ول اسم فعل حرف، چې اسم چې دا فعل حرف چې دا حرف چې دا من ویلو دي کې من خبرې نه کوو. اوس راځو د هغه درس تمرینونه حلو چې د نحو الواضح، البته دا نحو الواضح کتاب ده. دریم درس د اسم فعل حرف من ویلی ول. اوس تمرینونه حلو چې تمرینات مکمل نه حلو صحیح تاسو ته پرېږدم. صحیح زه در سره مرسته کوم، نور په تاسو باندې ښه تمرینات درته وایي. اقرا الجمل الآتیه، دا لاندې جملې ووایي. وبین الاسماء التي تدل على اشخاص، او هغه اسمونه بیان کړئ ویښئ التي تدل على اشخاص چې دلالت کوي اشخاصو ته، والتي تدل على حیوان چې حیواناتو باندې دلالت کوي، والتي تدل على نبات چې په نباتاتو، والتي تدل على جماعت چې په جماداتو ته دلالت کوي. یعنی په لاندې مثالونو کې چې کوم اسمونه راغلي هغه بیان کړئ وی وایي. موږ ته دې تاسو ته وایم، تاسو اوس ماته وایي چې دې کې کوم اسم ده. ښه اول فرید یجري في الشارع. فرید یا فرید یجري في الشارع. فرید و په سړک روان دی. دې کې اوس اسم څه ده؟ تاسو ماته وایي فرید ده که یجري ده که في الشارع ده؟ فرید ده. فرید اسم ده، نو دا څه شو؟ اسم شو. فرید اسم شو. یجري فعل ده، فی حرف جر ده، شارع دام شارع که خپل تانا راشي دام اسم ده. ها دویم علي يركب الحمار. علي يركب حمار. علي و پر خر سپریږي. علي پر خر سپریږي. اوس دې کې اسم څه ده؟ معلومه خبره ده چې علي اسم ده، يركب فعل ده، الحمار څه ده؟ اسم ده. ها دریم کې يحب الولد البرتقال. يحب الولد البرتقال. ماشوم مالټه خوښوي. ها دا کې اسم څه ده؟ يحب ده کنه؟ نه، يحب فعل ده، يحب خوښوي. الولد څه ده؟ فعل ده، اسم ده، حرف ده، څه ده؟ اسم ده. الولد اسم ده. البرتقال څه ده؟ اسم ده. البرتقال مالټه اسم ده. ماشوم یو اسم ده. يحب فعل ده. ها څلورم وبخي يحترق الحطب. يحترق الحطب. دا استاد وایي سمانا ورکي، معنا به درته وایم خو تاسو دا اسم پکې پیدا کړئ. لرګي سوځي. لرګي سوځي سمانا ورکي، معنا نه کوم پکې اسم ده. هو يحترق فعل شو، حطب څه شو؟ لرګي شول. دا نور مثالونه کدي کې هغه په تاسو باندې. دا ټول مثالونه دا نور په تاسو باندې دي. که کوم پکې مشکل لري ماته کومنټ کې وایي، ځکه دا وخت نسی ویډیو غټیږي بیا تاسو باندې بوجي. دغه دوه نور مزوم نور په تاسو باندې. پنځم الكلب ينام في البستان. الكلب ينام في البستان. سپی په باغ کې ویده کیږي. سپی په باغ کې ویده کیږي. وځکه اسم څه ده؟ کلب اسم ده. کلب اسم ده. ينام فعل ده، في حرف جر ده. البستان څه ده؟ اسم ده. دا في حرف کې راځي. ښه بستان اسم. ښه شپږم دا نور افترس الذئب كبشا. افترس الذئب كبشا. دا څه معنا ورکوي؟ ذئب لیوه ته وایي، کبش پسه ته وایي. کبش افترس ښکار یې وکړ یا سیرې کړ. لیوه دا پسه سیرې کړ او سیرې کړ. ښه دغه افترس فعل شو، الذئب اسم شو، کبشن هم څه شو؟ اسم شو. دا نور مثالونه په تاسو باندې هیله کوم کومنټ کې کوي. که څوک کومنټ نه کوي د څه فکر وکړي چې تاسو عربي ګرامر نه لاس وینځي. که مولا صاحبان ته خو یاد دي د عامیان خیمه، مولا صاحبان ته دا کتاب ډیر مهمه ده، ځکه هغه اکثره دا نور کتابونه وایي. نو ټول نه هیله کوم چې کومنټ کې دا کورنۍ دنده لیکي. دویم تمرین ته راځو.
ها اقرأ الجمل الآتية وميز الأسماء والأفعال والحروف. اصلا دا پاس تمرین ما درته هم اسم ویلی هم فعل ویلی هم حرف ویلی. هغه دې تمرین کې دی. پاس تمرین کې صرف باید ما اسمونه تاسو ته ښودلي ول. دې کې درته ویلي چې اسم هم موږ ته وښیي، فعل هم وښیي، حرف هم وښیي. پاس تمرین کې مې چې څنګه وښودو همغسې ده. ښه یو دوه دین هم کوم نور په تاسو باندې دي. يفتح محمد الباب. يفتح محمد الباب. څه معنا ورکوي؟ محمد دروازه خلاصوي. دې کې چې شو یفتحو چې شو دا یادوي. دا ډیر مهمه ده. اوس جمله کې پخوا ما خپل مشکل اوس هم لرم مشکل. دا ډیر عربي ګرامر ګوري دومره آسان هم نه ده چې تاسو یې ګڼئ. یفتحو چې شو صرف دومره یاد کوي فعل شو. محمدون چې شو اسم شو. محمد اسم شو. الباب چې شو دام اسم دی. دام اسم دی. دویم ترادو يشتري التاجر القطن. يشتري التاجر القطن. تجار و چې کوي مالوچ یا پنبه اخلي. تجار یا سوداګر چې کوي مالوچ اخلي. قطن مالوچ ته وایي. پنبه مالوچ پنبه دا وایي اخلي. ښه یشتري فعل اسم دی حرف د چې دی. یشتري اخلي اخیفتلو ته چې وایي خدای یو فعل شو. التاجر تاجر چې شو اسم شو. تاجر اسم دی. القطن قطن چې شو قطنم اسم دی. يزرع الفلاح القصبة. يزرع الفلاح القصبة. یزرع خو کرلو ته وای. کرلو ته. فلاح بزګر ته وای. دا قصب شکرنی دا چشته وای. قصب ما ډیرو کته پښتو کې ادبیاتو کې پیدا نه ک. شکرنی عام پښتو کې چې ورته وای. هله کوم دي کې مرسته ما سره وکي کومنټ کې وکي. البته اکثره کله ویډیو کوم ملا صاحبان قار صاحبان ګوري هغه اکثره په دې بلدي. قصب پښتو کې عادي پښتو کې څه معنا ور کوي دغه ماته هغه کوي. و بزګر چې کوي قصب دا شکرنی دا و کری. نو دا قصب څه معنا ور کوي پښتو کې میانه کې دا کومنټ کې ولیکي. ها يقرأ سعيد الكتاب. سعيد کتاب لولي. ها يقرأ چې شو يقرأ لوستل دا فعل شو. سعيد چې شو اسم شو. الكتاب چې شو دام اسم شو. ها يدخل الهواء في الحجرة. يدخل الهواء في الحجرة څه معنا ورکوي تاسو وایي؟ په کوټه کې کوټې ته یا حجرې ته چې هوا دننه کیږي. يدخلو دننه کیږي. الهواء هوا في الحجرة حجرې ته یا کوټې ته. ها يدخل چې شو فعل شو. يدخل داخليږي داخليدل فعل شو. الهواء هوا چې ده تاسو وایي اسم د فعل حرف ده چې ده. الهوا د پریدم تاسو ته چې دا اسم د فعل حرف ده دا په تاسو باندې. فی چې ده دام کومنټ کې ولیکئ. فی الحجره. الحجره بده درته وایم. الحجره خو معلومه خبره ده کوټه اسم ده. هوا او فی دا په تاسو باندې دا کومنټ کې ولیکئ چې هوا اسم د فعل حرف ده او کافی او دا فی څه ده اسم ده کا فعل کا حرف ده. دا پیندې تاسو کورنۍ دنده په ترتیب ولیکئ کومنټ کوي بس کور مودان. او دې درسونو کې چې څوک ګډون کوي اخر کې یو وړه شهادت نامه په حساب دغه په نوم ورکول کیږي موږ مرکز لخوا. ها بل ترازو دریم تمرین ته ایتی بخمس جمل مبدوءه باسماء تدل على اشخاص. پنځه جملې و راوړي چې هغه په چی سره شروع شوی وي په اسم سره تدل على اشخاص چې اشخاص پورې دلالت اشخاص باندې دلالت وکي. دا تمرین په چا باندې شو؟ دام په تاسو باندې شو ځکه دا وخت نشي. ها یو دوه دانې به درته وایم. یو دوه دانې به درته وایم. دلته ما سره بل کتاب هم شته هغه بیا تاسو سره ټلګرام کې شریکوم. یو به درته وایم د احادیث شریف اکثره دي. محمد رسول الله. محمد رسول الله. بل المسلم اخو المسلم. المسلم اخو المسلم. بل مثال المؤمن لا ينجس نو ها دا مثالونه ټول په تاسو باندې دي. دا تمرین ټول په تاسو باندې دي. 15 جملې و راوړی چې په
هغه باندې شروع شوي تدل چې دلالت کوي په اشخاصو باندې دا شروع شوي لک احمد يذهب الى المدرسه احمد يذهب الى المدرسه ليلى تطبخ الطعام ليلى تطبخ الطعام دا دوه ما ویلي دا درې نور په تاسو دي دلته دویم کې درته وایي ائتي بخمس جمل تنتهي كل واحده منها باسم يدل على حيوان پنځه جملې راوړئ چې اخري چې تنتهي كل چې هر جمله انتهائی اخري په چې سره وي په اسم سره يدل على حيوان چې دلالت وکړي په حیوان باندې چې اخره جمله کې چې راسي حیوان راشي مثال مثال نحن نأكل لحم البقر نحن نأكل لحم البقر من دي غوي غوخه خرو نحن نأكل لحم البقر قول بقر اخر جمله کې راغی بقر اخر جمله کې راغی دغه في مثالونه تاسو پنځه دانې ولیکئ په کومنټ کې ولیکئ دریم چې دا ائتي بخمس جمل تبتدئ كل واحده منها باسم يدل على حيوان دلته درته وایي پنځه جملې راوړئ چې ابتدای شروع په حیوان سره شوي وي نوم سره هغه تاسو ولیکئ کومنټ کې ائتي بخمس جمل تنتهي كل واحده منها باسم يدل على نبات پنځه جملې راوړئ چې اخر جمله کې چې راغلی وي د نبات یو نوم راغلی وي دا په تاسو باندې دا تمرین دا ټول تمرینونه همدادي د ترجمه کوم نور تاسو جملې جوړوي ما درته پاس درس ویلی ده امغه درس ته ګورئ دې کې جملې جوړوي شي ائتي بخمس جمل يبتدئ كل منها بفعل پنځه جملې راوړئ چې شروع په چی سره شوي وي هر یو دغه څخه په فعل سره شوي وي ما مثال منګه مخکې درته ویلې کنه رکب ابراهيم الحسان ابراهيم په اسبان سپور شو رکیبه ګوره فعل دی رکیبه فعل دی او نور مثالونه هم دغه سي بیا درته وایي ائتي بخمس جمل يتوسط كل منها فعل پنځه جملې راوړئ چې مابین کې چې راشي فعل راشي چې مابین کې فعل وي چې مابین کې فعل وي تاسو اوس وایئ مابین کې یو مثال وایئ احمد اكل التفاحه احمد اكل التفاحه احمد مڼه وخوړه اکاله ګوره اکاله مابین کې راغی نو دا چې شو فعل شو ها دلته درته وایي ائتي بخمس جمل يبتدئ كل منها بحرف پنځه جملې راوړئ چې شروع په حرف سره شروع شوي وي پنځه جملې راوړئ چې شروع په چی سره وي حرف سره دا دغه دی کې لږ فکر کول دي دا تاسو ته پریدم چې تاسو کومنټ کې ولیکئ که پیدا هم نه کو بیا زه خو یم ان شاء الله خوشته موږ ته به توفیق راکړي موږ به درته هغه کوو ائتي بخمس جمل يتوسط كل منها حرف اوس پنځه جملې راوړئ چې مابین کې چې راشي حرف راشي دا تمرینونه ټول آسان دي که آسان ول بیا کومنټ وکړئ ائتي بخمس جمل كل واحده منها مركبه من اسمين ليس غير پنځه جملې راوړئ كل واحده منها مرکبه چې هر جمله د دې څخه چوي شامل وي مرکبه جوړه شوی د دوه اسمونو څخه چې دوه اسمونه پکې راغلي وي هغه و دلته ولیکئ اسانه د احمد سره محمود یو ځای کوي یو جمله جوړه کوي لیلا سره یو بل لیلا سره ساره یو ځای کوي یو جمله ولیکئ خلاص احمد ومحمود يلعبان في البستان احمد ومحمود يلعبان في البستان خلاص مثال بل ائتي بخمس جمل كل واحدة منها مركبة من اسم وفعل وليس غير وپنځه جملې راوړئ چې پکې شامل وي اسم او فعل پکې وي او حرف پکې نه وي بل ائتي بخمس جمل مركبة من اسم وحرف پنځه جملې راوړئ چې هغه کې اسم او حرف وي فعل پکې نه وي دا جملې بس ولیکئ دا پتا سبحانه ده شپږم تمرين الجمل الآتية يحتاج كل منها إلى اسم فضع اسم المناسب في المكان الخالي لاندې جملې وای چې ته ضرورت لري یو اسم ته ضرورت لري نو فضع نو کېدی پس الاسم المناسب یو مناسب اسم في المكان الخالي په خالی ځایونو کې په خالی ځایونو کې اول
العصفور مسجون في. العصفور مرغی مسجون دا بندي ده فی په دا مرغی په چش کې بندي وي تاسو ماته وایي کومنټ کې وایي چې خو په چش کې په قفس کې بندي وي کنه العصفور مسجون في القفص في القفص دویم يقرأ محمد يقرأ محمد محمد الولي سشي الولي تاسو وایي يقرأ محمد الكتاب خلاص يقرأ محمد الكتاب كتاب الولي الحصان يجر الحصان يجر سمانا وركي كومنت كولي كده الحصان يجر العجلة الحصان يجر العجلة دا اسی ده غاړی بګی موږ ورته بګی وایو کشوي اس دا بګی وای کشوي اس ګوره مخ کی وي او دا شاته چې کوم بګی موږ بګی ورته وایو تاسو ورته چی وای هغه بل شي ورته وای کومنټ کی وای په خبر کې ډیر وي دا بګی اس وای بګی چې کوي کشوي ثلورم الفأرة تخاف من الفأرة تخاف من دا مګک وې ډاریږي د چیش نه ډاریږي تاسو وایي زه به درته وایم دا نور بیا تاسو ته پرېږدم مګک خو د پیشو نه ډاریږي بل چیش نه خو نه ډاریږي الفأرة تخاف من القط من القط پیشو نه ډاریږي مګک وې د پیشو نه ډاریږي دا پنځم شپږم وم دا تاسو کورنۍ دنده دا پنځم تاسو ته عجیب ښکاري تبیض اگی اچوي اگی چی شي اچي پس خو نه چې بل چې خو تبيض الدجاجه تبيض الدجاجه چرګه و اگی اچي تبيض الدجاجه چرګه اگی اچي دا نور پتا سو باندې دلته ویلي الجمل الآتية يحتاج بكل منها إلى الفعل فضع الفعل المناسب في مكان الخالي دا وای ار یو ویډیو زیات شو نو زه به ویډیو بند کړم دا تمرین په تاسو باندې دا صرف دلته یو فعل راوړی دا مناسبه خانه خالی کې فعل راوړی او دا کار چا جوړ کو نو کومنټ کې خپل نوم سره خپل نوم دی مولیکي او دا کورنۍ دنده نیم کومنټ کې ولیکي ځان سره دی موبایل کې ولیکي بیا دی امغه کاپی کې مونږ ته دی کومنټ کې ولیکي لاندې ویلي الجمل الآتية يحتاج كل منها إلى حرف فضع الحرف المناسب دا پاس غوندي خو دلته حرف ته مناسب حرف ته ضرورت ده هغه تاسو دلته وای حرف راوړی که سار څه مشکل وي جمله لاندې کومنټ کې ولیکئ زم په خدمت کې ان شاء الله وممكن درته ویلي كون 5 جمل بحيث تكون كل جمله منها مركبه من اسمين پنځه جملې ولیکئ چې هغه کې دوه اسمونه شامل وي خلاص لاندې دلته درته وی پنځه جملې ولیکئ چې هغه کې دوه اسم مرکبه من دلته من لیکل وفعل مرکبه من اسم وفعل د څه را دي پنځه جملې ولیکئ چې هغه کې اسم او فعل مرکب شامل وي پنځه جملې ولیکئ تشتمل كل جمله منها على انواع ثلاثه الكلمه چې دا د کلمې درې وانه قسمونه پکې وي اسم هم پکې وي فعل هم پکې وي حرف هم پکې وي نو دای موږ نه درسو لږ زیات شو فعل الماضي را روان درس کې ان شاء الله وایو کار څه پښتنه پیشنهاد انتقاد وي کومنټ کې ویل شي تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم دعاګانو کې میاد ساتئ خې چاري مع السلامه الى اللقاء السلام علیکم ورحمت الله